سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول دروغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، سوالونه خو ډېر زیات راځي، په یوټیوب کې هم دلته راځي، په ټیک ټاک کې هم راځي، په فیسبوک کې هم راځي. داسې چې څوک وګورم مانه سوالونه کوي، نو زه بیا بعضې چې کوم سوالونه یې ډېر مهم، ټول مهم دي، نو هغې باندې زه غواړم چې څو بیا اضافي خبرې وکړم، تاسو ته لږ تفصیل درکړم. نو هغې باندې زه ویډیو دلته په یوټیوب جوړوم او تاسو سره شریکوم. ملګرو، یو سوال چې مانه ډېر زیات خلک پوښتنه کوي او دا یو ډېره مهمه موضوع ده او زه غواړم چې په دې خبرې وکړم، زه غواړم چې خلک تشویق کړم دې دپاره. هغه سوال دا دی چې آیا بې اسناده چې کوم خلک دي هغه پوهنتون ته تللی شي، درس ویلی شي او که نه؟ اکثرا داسې ډېر ملګرو په ذهن کې دا خبره وي چې دوی نشي کولی، ولې دا خبره غلطه ده. بل دلته چې کوم بعضې ملګري معلومات صحیح نه لري، هغه هم ورته وایي چې ته اسناد نه لري، هیڅ هم نشي کولی. خیر، بعضې ډېر شیانې مثال کار شو، دا شیانې ته نشي کولی، صحیح خبره ده، ولې درس پوهنتون چې کوم دی ته درس ویلی شي، پوهنتون ویلی شي، ته پوهنتون ته تللی شي. ولې پوهنتون ته تګ څه شرایط لري؟ هغه شرایط چې ته تعقیب کړي، په هغه شرایطو مخکې لاړ شي، نو ته بلکل پوهنتون ته تللی شي. یو مثال زه خپله یم، مطلب زه هم په بې اسنادۍ کې پوهنتون ته تللی یم، هیڅ مشکل نشته. که هر څوک تاسو له داسې مشوره درکوي چې تاسو پوهنتون مه وایئ، تاسو اسناد نه لرئ یا تاسو سره اسناد نه وي، تاسو پوهنتون مخکې نشئ تللی، پوهنتون ته نشئ تللی، دا صحیح خبره نه ده، دا سمه خبره نه ده، بلکل غلطه مشوره ده. ملګرو، تاسو تللی شئ هر کله چې تاسو سره ګوره، ما ډېر زیات ځله دا خبره کړې ده، هر څوک مخامخ وینم، که لایو راځم، که په ویډیو وایم، چې تاسو هر کله تاسو کله خپل کیس و پراته ولېږئ، تاسو سره وخت یا تاسو وزیل وکړئ، نو ښه خبره، تاسو فرانسوي ژبې ته کار ووایئ، تاسو فرانسوي ژبه زده کړئ. بیا که ستاسو ژبه زده شي، تر څو ستاسو کیس راشي، تر څو ستاسو انټرویو راځي، ستاسو ژبه لږ څه نه څه زده کړي، تاسو پوهنتون ته تللی شئ. نو پوهنتون تاسو مخکې وړلی شئ. بیا پوهنتون ته که څوک د ماسټر لیول باندې ځي یا بیچلر لیول باندې ځي، نو دلته اکثرا پوهنتونونه چې هغه په بیچلر چې کوم دی هغه په فرانسوي ژبه دی. ډېر کم پوهنتونونه دي چې هغه بیچلر لري په انګلیسي ژبه باندې. نو ولې ډېر داسې پوهنتون نشته چې هغه ماسټرز بیا په انګلیسي ژبه باندې ډېر زیات دی. نو تاسو په انګلیش کې هم ماسټرز کولی شئ. په دې اړه به زه بیا یو تفصیلي ویډیو مخکې هم ما یو جوړه کړې وه، زه بیا تفصیلي ویډیو جوړه کړم. بعضو ملګرو دا غوښتنه ده، ولې تاسو په انګلیش کې هم یعنې ماسټرز په انګلیش کې هم کولی شئ. نو مطلب مې دا دی چې تاسو څنګه چې تاسو دلته راشئ یا تاسو مثال حاصل وکړئ، تاسو انټرویو ته په تمه یئ یا مثال تاسو جواب ته په تمه یئ، تاسو فرانسوي ووایئ، فرانسوي ژبه چې ستاسو ښه شي، نو بیا تاسو پوهنتون ته تللی شئ. فرانسه کې چې کوم دی پوهنتونونه چې کوم دي هغه که د بل ملک نه یو بل ملک نه څوک اپلای کوي درس دپاره دلته راځي، نو که هغه بیچلر وي که ماسټرز دپاره B2 ژبه پکار ده، فرانسوي. ولې که یو کس یو هغه دلته درس وایي، دلته ژوند وکړي، نو که هغه سره BA هم وي، B1 هم وي، نو دوی بیا هم B1 ژبه هم که دوی لري، بیا هم دوی پوهنتون ته تللی شي، څه مشکل نشته. نو مختصرا خبره، خلاصه خبره، څوک چې اسناد نه لري هغه بلکل درس ویلی شي، هغه بلکل پوهنتون ته تللی شي، هیڅ مشکل نشته. تاسو درس ووایئ، ژبه زده کوئ، پوهنتون ته لاره پیدا کوئ، خپله پوهنتون ته تاسو تللی شئ، لاره پیدا کولی شئ. کوم چې ستاسو د فرانسوي ژبې استادان دي هغه تاسو ته لارې ښیي. بل وخت په وخت زه هم تاسو سره داسې لینکونه شریکوم، داسې معلومات در سره شریکوم، پوهنتونونو چانسونه چې تاسو پوهنتون ته لاړ شئ هر کله چې داخلو وخت وي. او زه به پوهنتون په اړه باندې داخلې کولو په اړه باندې بیا یو تفصیلي ویډیو جوړه کړم. بعضې نوي چې کوم ملګري دي او نوي زما دغه یوټیوب چینل ګوري هغو دپاره، نو امید ده چې نن کومه دا اوس ما ویډیو جوړه کړې ده، ویډیو جوړه کړه، کمې خبرې مې چې وکړې، الله دې وکړي چې تاسو ترې په څه نه څه پوه شوي، تاسو ترې څه نه څه اخیستي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم.